سلامونه نیکې هیلې احترامات درنو ملګرو خدای وکړو جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو د وټساپ میسیجونه د موبایل د سکرین یا د ټاپ برخې څخه کوم چې راځي هماغه بند کړو. یعنې په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم چې که چېرته یو ځای کې تاسو ناست وئ یو چا درته میسیج وکړو هغه میسیج تاسو ته په اتومات ډول ستاسو مخ ته راځي، نو تاسو به هغه څنګه بندوئ تر څو ځینې ځایونو کې ناست وئ پرایویټ میسیج وي هغه تاسو نشئ کولی چې هلته وګورئ او تاسو نه غواړئ چې په سکرین باندې دې راشي، نو تاسو کولی شئ چې هغه بند کړئ. یا ځینې ګروپونه وي د هغې ګروپونو میسیجونه نه غواړئ مقصد چې راشي، وروسته کله چې وټساپ ته تاسو داخلیږئ هغه میسیجونه تاسو هلته ګورئ. نو راځئ تاسو ته په دې ویډیو کې دا طریقه مکمله ښیم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه لازمن یې له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ ټیکنیک یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. راځئ دا ویډیو په طرف. تر ټولو د مخه به تاسو راشئ خپل وټساپ ته. کله چې وټساپ ته راغلی وټساپ مو راخلاص کړ د هغې وروسته پاس 3 ډاټس ګورئ په هغې باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به سیټینګز ګورئ سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته به لاندې راشئ نوټیفیکیشن به پیدا کوئ. په نوټیفیکیشن باندې به کلیک وکړئ. د هغې وروسته به لاندې راشئ لاندې وګورئ دغه دوه اپشنونه یوز های پرایورټي نوټیفیکیشن دغه به څنګه کوئ تاسو به یې آف کړئ. لاندې ریاکشن چې کوم دی هغه سټیکر چې کومې وي میسیج ته چې ورکول کېږي هغه به هم آف کړئ. دغه د هغه نمبرونو دپاره وي کوم نمبرونه چې موږ سره وي یعنې میسیجونه وکړي نو د هغې میسیج به څنګه کېږي نه به د موبایل د پاسنۍ برخې ته د کوم ټاپ برخه چې ده دې ته راځي او کله چې موبایل لاک وي نه به په هماغه برخه کې ښکاري هملته به هم نه راځي هایډ به وي. خو کله چې وټساپ ته ځئ هملته به بیا تاسو هماغه میسیجونه لیدلی شئ. د هغې وروسته لاندې ګروپس دی ګروپس ګورئ کوم ګروپونه چې وي تاسو غواړئ مقصد چې د ګروپ میسیجونه د هم زموږ د موبایل نه د ټاپ ته راشي او نه مو چې کله سکرین لاک وي هغه د سکرین لاک برخې ته دې راشي نو دغه به څنګه وکړئ تاسو به دغه هم بند کړئ. نه به د ګروپ میسیجونه دلته راځي نه به د نمبرو میسیجونه دلته راځي. نو هیله لرم چې طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د داسې نور ویډیوګانو لپاره لازم زموږ ټیکنیک یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. تر بل ویډیو مو پوره وسپارم. الله په امان ښې شېبې ښه وختونه.